السلام علیکم دوستانو، جوړ تکړه حیرت دی لرې ده. دا د پنجاب دې لنډمارو، دا د دلخورو زامنو، دا د امریکا بچي، دا د برټش بچي، دی یو ځلې بیا د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې چې د هغې نه یو چې دی خوست او بل پکتیکا او کونړ، په دې درې ولایتونو کې یو هم نه دی، په ګڼو شمېر ولایتونو کې چې دی د پنجاب تر نجس او دغه د امریکا غلام او برټش چې دی په افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې بمبار کړی بجو ته الوتکو باندې. نو دلته اوس خبره دسته که نه چې دې موږ پوښتنه خو نه مخکې حکومت کړې ده او نه دې حکومت نه زموږ تمه شته ده چې وبې کړي. موږ افغانان داسې افغانستان نه داسې یو دغه جوړ شوی دی چې د افغانستان مثال داسې ګرځېدلی لکه د سپاک چې د چا هم لاسونه خیرنې راشي په افغانستان باندې بیا پاک کړي. زموږ ټول نه غټ دښمن چې دی غټ دښمن زموږ ګاونډیان دي، چې هغې نه غټ دښمن چې دی زموږ بیا پنجاب دی. د دې پنجابیانو او د دې ډالر ارمي نه چې دی که نه موږ اوسه پورې خاوره نه لیدلې او په دې کې داسې ګل ګل ماشومان شهیدان شوي دي چې اوسه پورې هغې د دنیا هم نه ولیدلې چې موږ د کومې خاورې سره یو، موږ د افغانستان یو که موږ د ایران یو که موږ د بلز یو. هغې په دې باندې هم خبر نه و چې موږ د کومې خاورې یو. و دې غریبانانو ته او دې ناپوهه ماشومانو ته دا معلومات نه و چې موږ داسې بېوسه افغانستان یو چې مشران هم معلوم نه دي. اوس به موږ ګورو تاسو خو د طالبانو ته وایم تاسو په دې خپل ولس باندې ډېر زور چلېږي، په خپل بېوسو ولس باندې خو ډېر زور چلوئ، چاته وایي چې ګیرې پرېږدئ او چاته وایي چې مکتبونو ته مه ځئ، کار دی په وطن کې درک نه لګېږي. اوس به موږ ګورو چې دې به علت یې تاسو واخلئ، د دې پوښتنه وکړئ چې د آخر ولې او څه وجه باندې موږ کافر یو، موږ اسرائیل یو، موږ عیسویان یو، موږ هندوان یو که موږ انسانان نه یو. اوس به معلومات وشي. وړې وړې خبرې کوئ چې امریکا ماته که، روسیه ماته که، دا ماته که، هغه ماته که. یو دغه لنډمارو پنجابیان نشي ماتولی. سړک مه جوړوئ، جومات مه جوړوئ، بلډینګونه مه جوړوئ دې خلکو ته. دې خلکو ته زندګي جوړه کړئ. د خپل خلک په خپل بلډینګونه هم جوړ کړي، جوماتونه هم جوړ کړي، سړکونه هم جوړ کړي. د دې پوښتنه باید وکړئ چې کوم کار به کار هغه کار تاسو کوئ نه، چې کوم بې ځایه کارونه یې بس هم شروع کړي دي. بس الله پاک دې شهیدانو ته او چې څوک په دې کې لګېدلي دي او څوک شهیدان شوي دي، که زنانه دي که ماشومان دي که مشران دي او که کشران دي، الله پاک دې ټول ته جنت فردوس نصیب کړي. او بس موږ هم دغه جنازې اوچتوو، که تېر حکومت او که دا حکومت او که د هغه نه مخکې حکومتونه ول، بس په دې هغه جنازې اوچتوو، ټیټوو، جګوو، ټیټوو، بس همدې کې موږ ګیرو. بس الله پاک دې موږ باندې خپل خاص رحم وکړي. د انسانانو نه خو زموږ تمه نشته دی. بس الله پاک دې په افغانانو باندې خاص رحم وکړي، په افغانستان دې الله پاک خاص رحم وکړي. او تاسو وایئ چې امین. او انشاءالله وخت به راشي د هرې خبرې پوښتنه به انشاءالله وشي. یو ورځ خو به داسې مشران په دې وطن کې پیدا شي که نه. مننه کوم، په الله مو سپارم. بس الله پاک دې ټول ته جنت فردوس نصیب کړي او کورنۍ ته د زړه صبر غواړم. افغانستان دې الله پاک نور خوشحالۍ طرف ته بوځي. امین. په الله مو سپارم. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. Oh